السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته دروښیم ستاسو څنګه کولی سئ چې له فیسبوک څخه سټوري یعنې ډالنوډ کړئ. یعنې ملګرو که چیرې ستاسو ملګرو ښایسته ویډیوګانې او دغه رقم ښایسته تصویران په خپل سټیټس باندې درولي وي، نو که تاسو غواړئ چې هغه ډالنوډ کړئ، نو دغه تاسو ډېر په اسانه طریقې سره ډالنوډولی سئ. نو که هر څوک غواړي چې په دغه طریقه باندې پوه سي، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټوله مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې ملګرو تاسو سټوري سیور ډاونلوډ کړئ، نو تاسو راسئ په دغه باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم کم پرمیشنان چې دی دلته له تاسو څخه غواړي، دغه به تاسو چیز کړئ الاو کړئ. نو کله چې ملګرو هغه پرمیشنان تاسو الاو کړئ، دغه رقم بیا تاسو راسئ کنټینیو ویث فیسبوک، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ او دغه رقم دغه تاسو پروسیډ کړئ. نو کله چې ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، دغه تاسو پروسیډ کړئ. ګوره ملګرو دلته تاسو ته لوډینګ روان ده. کله چې دغه لوډینګ پوره سي، دلته به تاسو ته دغه رقم انټرفیس راولي او دلته به تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. یعنې ملګرو تاسو به د خپل فیسبوک اکاونټ ایمیل یا نمبر او دغه رقم پاسورډ به تاسو چیز کړئ ورکړئ. نو ګوره ملګرو زه راځم ورته زه ایمیل ورکوم. نو کله چې زه په ایمیل باندې کلیک وکړم، نو دلته به زه خپل ایمیل ورکړم او په دویمه خانه کې به ملګرو تاسو پاسورډ ورکړئ. نو ګوره زه اوس خپل موبایل پاسورډ ورکوم. نو ګوره ملګرو کله چې تاسو د خپل موبایل ایمیل او پاسورډ ورکړئ، دغه رقم بیا تاسو په لوګ ان باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په لوګ ان باندې کلیک وکړئ، دغه رقم دغه تاسو ته خلاص سي، ستاسو اکاونټ به تاسو ته خلاص سي. یعنې خاص به ګوره ستاسو اکاونټ تاسو ته خلاص سي. کله چې ملګرو ستاسو اکاونټ تاسو ته خلاص سو، دغه رقم دلته ګوره تاسو ته ټوټل سټوریانې راړوي. یعنې دلته ګوره تاسو ته ستاسو ملګري چې هر څونه سټوریانې په خپل موبایل کې یعنې په خپل سټیټس باندې درولي وي، هغه دلته تاسو ته ټولې راړوي. نو ګوره ملګرو دغه تصویران دي. اوس که هر ځای ویډیو وله هغه سره به دا رقم ته نشان روان وي چې دغه ویډیو ده. نو ګوره ملګرو دغه ټولې ویډیوګانې دي به زه غواړم چې دغه ویډیو له دا ځای څخه ډاونلوډ کړمه. دغه رقم تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ګوره دلته تاسو د ډاونلوډ بټن درکړي. کله چې ملګرو تاسو د ډاونلوډ بټن درکړي، تاسو به په دا ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ، وایي ویټ فار ویټینګ، یعنې ویټ فار ډاونلوډینګ، یعنې تاسو د ډاونلوډینګ لپاره انتظار وکړئ. کله چې ملګرو تاسو انتظار وکړئ، هغه ویډیو به دلته چیز شوي ډاونلوډ شوي. نو اوس به تاسو لاړ شئ د موبایل ګیلري ته، هغه ویډیو به هلته سیو وي. نو دغه رقم که چیرې ګوره ملګرو تاسو یو تصویر سیو غواړئ چې یو تصویر سیو کړئ، نو دغه رقم تاسو په تصویر باندې کلیک وکړئ او دغه رقم په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ، وایي ایمیج سیوډ، ایمیج هم چې سلو سیو سو. نو ګوره ملګرو زه دغه اوس ګوره په ګیلري کې ګورم چې آیا دغه سیو سوي دي او که نه دي. نو ګوره ملګرو کله چې تاسو د موبایل ګیلري خلاصه کړئ، دغه رقم به دلته تاسو راسئ. ګوره ملګرو فیسبوک سټوریز، یعنې دغه تصویر و او دغه رقم دغه ویډیو وله هغه دواړه چیز سوي دي ډاونلوډ سوي دي. कमजोर इंसान कभी माफ नहीं कर सकता. نو ګوره ملګرو هغه دواړې ډاونلوډ شوي دي. اوس په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ چې د فیسبوک سټوریانې په خپل موبایل کې ډېر په اسانه سره ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو که ویډیو خوښ شوي، ویډیو د سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او له دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو که هره پوښتنه لرئ، هرې ویډیو ته مو ضرورت یې، موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.